انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو اولیدونکو السلام علیکم، ستړي مسئ. دوستانو نن منګه د کرکټ ملي لوبغاړي عظمت الله عمرزي د مور بیبي جنازې ته راغلي یاستو. د عظمت الله عمرزي مور بیبي نن په حق رسېدلې ده. الله پاک دې مور بیبي ته جنت الفردوس نصیب کړي او حضرت الله عمرزي ته دې د زړه صبر ورکړي. دوستانو دا ژور خفګان، دا خفګان البته تنها د حضرت الله عمرزي نه ده، دا د ټول افغانستان ده. ټول افغانستان په دې خفګان کې حضرت الله عمرزي سره خپل ځان شریک بولي. الله پاک دې بیا هم زموږ تاسو ملي لوبغاړي حضرت الله عمرزي مور بیبي ته جنت الفردوس نصیب کړي. دوستانو فعلا موږ کوم هلته سیاسو دلته د جنازې مراسم دي، موږ منتظر یاستو تر هغو جنازه دلته راوړي او جنازه ترسره سي، نو هغه هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. دلته لیدل کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي روان دي او دلته منتظر دي تر هغو دلته جنازه ترسره سي. له موږ سره اوسیږئ او د دې جنازې مراسم تصویر به موږ له تاسو سره شریک او خپلو دعاګانو کې د عظمت الله عمرزي مور له یاده مه باسئ. له موږ سره اوسیږئ دوستان. ګران دوستانو جنازه راورسېدله، نو فعلا د جنازې مونځ ترسره کیږي او خلک راغلي دي. تاسو په تصویر کې ولیدل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي روان دي او همداشان زموږ او تاسو ولسمشر نبي ساخیل دوی هم راورسېدل. نو د کرکټ لوبغاړي کرکټ ملي اتلان همداسې موږ او تاسو ملي مشران دوی روان دي او دا جنازې مونځ به ترسره کړي. موږ به ځو چې جنازې مونځ به وکړو، بس په دعاګانو کې د مور بیبي ته له یاده مه باسئ. له موږ سره اوسئ. شاته شي ولا کلا ايوه شي
بسم الله الرحمن الرحيم. خذ يا الله چا چې ګډون کړی په دې جنازه کې زمونږ د کورنۍ سره دا غم راځي کړی ده ربه د دوی ایمانونه وسع کړه کورونو ته خوشحالي وکړه او د دوی د اولادونو حفاظت وکړه د دوی د سیاست او حیا نصیب کړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.